خیبر کې د پښتنو قومي جرګه پیل شوه. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د بحثونو لپاره د اتیا کمیټې جوړې شوي. په دغه کمیټو کې شپېته د ضلعو یا ولسوالیو استازولي کوي او پاتې د اتحادیو یا ټولنو په استازیتوب بحثونو کې برخه اخلي. ټاکل شوې ده دا کمیټې هر یوه په خپلو منځونو کې له بحثونو وروسته خپلې پرېکړې عمومي غونډې ته یوسي چې ښایي سبا یکشنبه د ورځې تر پایه ټول یوې پرېکړې ته ورسیږي. په غونډه کې د هرې سیمې خلکو لپاره ځانګړي ځای په پام کې نیول شوی او په خیمو کې ناست دي. د بي بي سي خبریال وایي سره له دې چې موسم یو څه ګرم دی، خو بیا هم د ګډونوالو شمیر خورا ډیر دی. غونډې ته د سیاستوالو ترڅنګ میرمنې هم ورغلي دي. په خیبر کې د پښتنو قومي جرګه د منظور پښتین په وینا پیل شوه. دغې غونډې ته د پښتنو زرګونه استازي ورغلي دي. د غونډې په پیل کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لورې راټول شوي معلومات او د ورک شوو خلکو شمیرې پر لوی سکرین وړاندې کیږي. ټاکل شوي وروسته په کمیټو کې بحثونه پیل شي. د غونډې په ځای کې د بي بي سي خبریال افتخار خان وایي زرګونه کسان غونډې ته ورټول شوي دي. خیبر کې د پښتنو قومي جرګې ته ګڼ شمېر ښځې هم ورغلي دي. پر خواله رسنیو خپرو شوو تصویرونو کې ښکاري چې ښځو ته د جرګې ځای کې خپله ځانګړې خیمه درول شوې. له دوی ځینې داسې دي چې خپلوان یې ورک دي او هیله لري چې په دغه جرګه کې به یې ادرسونه پیدا شي. د یادونې وړ ده چې د جرګې رسمي مراسم یکشنبه ماښام پیل شول او تر دوشنبې به دوام ولري.